نظام الملک توسی او بادشاہ تیر شوی داغه د علم سره ډیر شوق او ډیر محبت زه په دې مدرسې جوړ کړې وې نظامی سرکاري مدرسې او داغه په لکونو درهم په هغه زمانہ کې بجټو او مدرسو خرچې تعمیر استادان محدثین غیله به غټه غټه تنخواهګانې ورکول یو ځل اجلاسو د کابینټ د میټینګو نظام الملک توسی یو ځل میټینګو د خپلو کابینټ د مرګرو وزیرانو ورته وې چې تا خو بلا پیسې په مدرسو ولګولې لیکن چې ستا کوم مقصد دی د مدرسې نه هغه نه پوره کېږي هغه داسې ناشنا وکتل ولې مقصد خو زما دا دی چې عالمان جوړ شي د هرې مدرسې نه په کال کې په سلګونو عالمان حافظان جوړېږي وایي نه صاحب دا مقصد نه دی څومره هلکان چې په دې مدرسو کې سبق وایي د ټولو مقصد دنیا ده د خدای رضا په چا کې هم نشته هر یو لګیا دی چې علم حاصل کم ډګري به عالم نوکري به میلو شي او پیسې به ګټم دا خو د مدرسې مقصد دی دا خو تاجر هم پیسې ګټلی شي دا خو زمیندار هم پیسې ګټلی شي دا خو د دا خلک دنیا په دنیا ګټي نو دین د دنیا دپاره استعمالول دا خو سخت جرم دی د ده ذهن ته خبره پرېوته وی ښه دا خلک ټول لګیا دي د پیسو دپاره چې پیسې به وګټم تنخواه به والم منصب ته به ورسم وی که دا مقصد مدرسې به غونډې بندې کړم بیا دې لګیای دنیا دې په دنیا ګټي نو جامع بدل کړه لباس بدل که څوک به ونه پیژني چې زه تحقیق کوم چې دا وزیران را تاسې دروغ وایي که رښتیا نو دا یو ښار غټې مدرسې ته ورغی څوک یې نه پیژني هغه تاسو وایي بیس بدل کر گیا جامع بدلې کړې هېڅ پروټوکول څوک ورسره نشته نو چې ورننوت یو طالب نه تپوس وکړو بچې څه کې وایي دلته سبق وایم سټوډنټ یم طالب یم وایي څه دپاره سبق وایم وایي پلار مې قاضي دی نو چې زه هغه مقصد منصب وګټم وایي پلار دې قاضي دی نو ته نو یې خو غټه تنخواه لیکل غټ عزت یې دی نو زه به هغه تنخواه و عزت له ځان او د ده مقصد خو هم خراب دی بل نه تپوس وکړو بچې څه کې سبق مې څه دپاره وی پلار مې مفتی دی زم دغه منصب ته ځان رسوم غټه تنخواه هم د عزت هم دی هر یو نه تپوس کې وی پلار مې پروفیسر دی هغه منصب ته ځان رسوم یا وی دا هلکه دا خو ټول لګیا دي دا سبق خو د دنیا دپاره وی د الله د رضا دپاره خو په دې کې څوک هم نشته بس فیصله وکړه د په دې خپل زړه کې چې لاړ شم اوس اورډیننس جاري کوم مدرسې غونډې بندوم چې دنیا ګټې او دنیا له ځان رسوي منصب له ځان رسوي نو په دنیا رسوي دین ذریعه د دنیا دې باندې خو سخت وعید راغلی دی په دې خو الله خفه کېږي بس دې فیصله وکړه چې ځم ځکه د ګڼ شمېرو هلکانو نه یې تپوس وکړو چې کوم به زړه ته ښه پرېوت هغه نه به یې تپوس وکړو د ټولو هم دا مقصد و چې دا دنیا وګټو چې راته دې دروازه کې یو هلک ناست دی کتاب ورسره دی مطالعه کوي ورګه د یو بچي نه هم تپوس کوم هغه ته یې بچي او تپوس ته نه کوم هغه هلک پوره سنجیده و وی بابا جي ما له وخت مه خرابوه بل چا نه تپوس وکړه بچې هم تا نه تپوس کوم ما ور تپوس که څه چل شوی زه د مدرسې محتمم یم که ناظم یم څه چې بل چا ورشه محتمم ناظم له ورشه هغې نه تپوس کوه دی پوه شو چې د هلک کې څه کمال شته وی بچې هم تا نه تپوس کوم میلمه یم تاسو کې د میلمه لحاظ نشته وی ښه وایه خو زر وایه زما وخت خرابېږي کتاب ګورم وی دا سبق څه له وی وی څه له ویم وی وی تا ته پته نشته وی نه بچې تا نه تپوس کوم وی دا دې له ویم چې الله راضي شي چې ما نه خدای عالم جوړ کړي او دا چې کوم څه زده کړم قرآن و سنت او فقهي مسایل د استادانو نه چې د خلکو ته ورسو بابا جی د رسول الله مبارک مشن جم دې کول غواړم
دا پیغمبر مبارک مقصد سے دے یا ایوہ النبی رسول بلغ ما انزل الیک من ربک قرآن برسے خلق ہوتا بلکہ طالبان وی ما انزل کہ ما دا عموم دے او نزول دو قسم دے یو دا وحی جلی دے و بل دا وحی خفی دوار با امت ترسے او کما انزلنا قرآن مشی نو دا قرآن شارح رسول اللہ مبارک دے او پیغمبر مبارک تا اللہ فرمائے وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم قرآن میں نازل کردی پا مفہوم بتا خلق پوئے لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأنا فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا امام بخاری وإذا إن علينا بيانا مانا پا کتاب التفسیر کے اے ان تبینه للناس کہ خلق با قرآن تپوئے نو قرآن سر حدیث خامخار آئے نن سبا بعض بدبخت منکرین حدیث تک ورشتا اپا کے راغلل دا قرآن پا مانا اقیم الصلاة اللہ وی پلا مانا خویدہ دا یو مانا دا اقیمو اے داوی مو بے داوی دا مانا کرنے او دویم مانا نور ابتدا بپریدو او صلاة خود دعا تاوی نو پلا مانا خویدہ چا امیشہ دا خداینا غوار او سوال کاو دا مانا خودن امورا دا مونگ چی دا سار دو رکاتا کاو او دا لومبے قید او دویم قیدہ او دا 10 رکات او 10 رکات او دا پا یو رکات کی یو رکو 2 سجدے زمانونو دا قرآن شریف کی نشتا دا طول تشریف منگتا رسول اللہ مبارک کرے پورا کتاب الصلاة دا بخاری دا ترمیزی دا ابو داود شریف دا مسلم شریف دا طول دا یو ٹکی تشریف دا چا قیم الصلاة پورا کتاب الزکاة دا مسند دا احمد دا بخاری ترمیزی نسائی ابو داود مسلم بخاری دا طول دا رکوٹی ٹکی تشریح دا چی آت الزکاة نو قرآن نازل دی پیغمبر مبارک دا ابا امت دا رسائی دا دا چا ڈیوٹی شوا دا رسول اللہ مبارک دا قرآن پا مانا پویول دا چا ذمہ داری شوا دا رسول اللہ مبارک بیا غینا چه کمی مسئلی راوتی دی او غیتا منگ فقہ وائیو پا قرآن خود عمل نشی کولے پا حدیث عمل نشی کولے پا آغا مسئلو با عمل کیا چه دا قرآن او دا حدیث نراوتی دی غیتا فقہ وائیو درے وانا پکرانه نو دا پیغمبر مشن سده چه قرآن و سنت او دا غیر نوخکلشوی مسئله امت تورسی امت پی عملو کی نو آغا لکو تی بابا جی دا ما دی دا پارا سبق وی واقعی زمارونو تاسو طول پا دی دا پویوم دی خپلو طالبانو تمزدامیم چه مشن بدا نیسه دا مقصد دا ذهن نو باسه چه ما تا با تنخواه ملاویگی و زبا مدرس شم تنخواه ست تنخواه با منتصم علاویگی زمان تنخواهگانی کم دی اما بلکل ذهن نو باس تنخواه ست کم دا تنخواه دا غٹ مدرس با 4000 و 5000 تنخواه دا دی قافظانو چه دا قرآن درسو نکی 5000 4000 دا لوی شیخ الحدیث تنخواه با 20000 یا 15000 یا 10000 دا تنخواه مدرسه پچندو چلیگی خلقنا پیسے غوان آبادیو کی لنگرور کی کتابونا والی دا بجلی بل داخل کی دا گیس بل داخل کی او که استادان لتنخواه ورکی سرکاری سا بجٹ خوزمون نشتا خو که پیسے چاور کرے او چلے گی که چاور نکرے پس سب او چلے گی تنخواه منخواه نشتا 4-5 ماہ اوزے کی بیان کھو میں زمونگ دا غسلور 15,000 تنخواهی یو بابا آوازو که وی دا میاشتے میں نا دا گینٹے تنخواه خوی دا میاشتے وی پدی استاسو گزارا کی گی مائی بابا جی پدی 4-5 ہزار کے خدای ڈوڑے مرا کے جامع مرا کے دارو درملم پکی کے گی میں قسم پا خدای پدے کی پا من خدای حجون عمریم کے وی دا سنگا میں پا سنگا نا پیگم سنگا منگا نا پیگم وی من خوش پیتاو یا ذرا تنخالو او میاش الاخلاص نیچی دکاندار نا پٹی گو بیا قرضداری زمان گزارا نکی او تاسو آئے دے کے ڈھونڈے و جامع و دارو درمل حجون عمری کی گی میں پا خدای قسم بابا جی کا مانے کیا نہ مانے بس پا منگے خدای کہے وی دا سنگا میں نو سنگا پا کے مو آیا کن
هغه غریب ذهن راغشتا واقعي سلور زره خو چې نن لاړ شي ډاکټر لور شي که انصافدار ډاکټر یې خو ټیک نه خو که ظالم ډاکټر یې نو جیب ترې ګوري چې جیب یې پړسېدلی دی او که نه دی ای الټراساونډ دا ایکسرے دا پکې ټیسټونه مړه خو چې زیده او بیا راته هغه داروګان ولیکي چې هغه کمپنو میله والی نو غوا به خرڅې په لک یو نیم لک روپۍ نو ډاکټر له به ځې نو ډک جیب به دی او تش جیب به راځې ظالمان خو پکې شته هم پکې شته شکر دی نو سنگ په څلور زره وی دا څنګه بیا وی دا څنګه مې په څنګه نه پوهېږم سړی روان شو چې یو دوه قدمه لاړ را واپس شو نو جیب ته یې لاس کړه جیب نه یو 500,000 روپو سور نوټ راوایست نو ما لی راکړه خو ما بیړه خفه شوي وی ها شیخ صاحب دا واله زما را طرف نه مې ښه نوټ خو مې دې خوندي کړ مې ځې نه بیا ونه غواړم خو مې جیب کې واچوه خو چې واپس روان شو مې باباجي لږ دې خوا شه مې تا اوس څه وی هغه یو ټکي چې دې بار بار وی ما وی چې دا څنګه دا څنګه مې دا څنګه ستا لکې خدای واچول ستا د جیب نه خدای راوویست او زما جیب له خدای راوست نو تنخوا منخوا زمونږ نشته بلکل نشته نو دا نیت به نه کوې طالبان چې زمونږ به غټې غټې تنخواګانې مدرسین به شو تنخوا منخوا نشته بلکل دا نیت به نه کې دلته ډېره تنخوا او بل دی لږه تنخوا را دا سوچ به د منځه وباسې نو بیا به خورم څه دا عوام مونږ ته اکثر وایي که نه مونږ ورته وایو په بچو علم وکړې او بچي عالمان کې نو دوی څه وایي وایي په بچو چې علم وکړو دا به خوري څه تنخوا هم ته وایي نشته نو دی به څه خوري دا خو به د لوږې مړه شي ما وی مې غلط سوچ په نه کې ایمان مې دا دی چې ډوډۍ د چا لاس کې ده داسې نه ټول شاته ملګري شوق سره وایه نور شوق سره وایه نور شوق سره وایه بس خبره خلاص چې دا د ایمان دی چې ډوډۍ خدای سره ده وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها یوازې زمانه د هر ګردن د شي ډوډۍ په الله علی الله اوس طالبان په دې پوهېږي وخت راسره نشته ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين څومره مؤکده جمله ده الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وما بكم من نعمة فمن الله دا څومره نعمتونه چې دي دا د چا د طرف نه دي د الله د طرف ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب وی چې غواړم بې حسابه روزي ورکوم الله نو چې رزق د خدای په لاس کې دی نو بیا پکې څخه خوا دی خوا کې ملا به د لوږې مړ شي زه به د لوږې نه مړم د لوږې کمرې خفه کېږې مه تاسو به وره مونږ د لوږې نه مرو مونږ که مرو د خېټې د لاسه به مرو دا د حقیقت ویم ته چې ډاکټر له لاړ شې زه که نه راځې زما د ډاکټر پرچه مو ګورې خپله مو ګورې تاسو چې ډاکټر له لاړ شې درته وایي ویټامن ډي کم دی ویټامن سی کم دی دا کیلشیم کم دی دا پلانکې پروټین کم دی دا پلانکې شی کم دی نو د طاقت دارو ته پنډو لیکي دا د پټو د طاقت دا د هډوکو د طاقت دا د غوښې د طاقت دا د زړه د طاقت دا راته پنډو لیکي نو ولې ځکه درته لیکي چې ستاسو خوراک کمزوری ټول عمر هم ګوپیانو خوړل په ګوپیانو کې طاقت شته ټول عمر ساګ وخوړه سابه نو دا ډېر ترسکون دی ما ته چا وی دا ساګ مې په خدای دا شوتل د پټي دله را پرې کوم او ته پکې مرچکې واچوه اوږه پکې واچوه او غوړو کې سور که که دا ترسکون نو جرم به درکړه دا خو په دې څه ډول ترسکون او تش ګوپي دا مې یو ټکې ویلو نو هغه راپسې چا بیا دا په مدینه منوره کې رانه چا تپوس کړی وي په اعتکاف کې څو خورمه هلته اعتکاف ته کې ما وی ګوپي مه خوره راپسې چا لویه لکۍ وتړله وی دی وایي چې ګوپي په اعتکاف کې خوړل ګناه ده حرام دی ما نه ویلې داسې دلته زما شاګردان هلته نورو وي کم کتاب کې دی یو لوی صاحب چا راته وی راشه په منټ پرې جنګ جوړ دی ته ستا را طرفه دې څه مخالف دی تا مې څه دی وي تا وی چې ګوپي حرمه ما کم ځای ویلې ګوپي خو یو سبزي ده یو حلال خوراک دی
چې کوم سیدونه رسول الله مبارک قرآن منع کړی دي د هغې نه ما سوا سال پاشاو کې اباحت دی مباح دی ما خو صرف هغه هلک سره خوشطبعي وکړه چې توس ګوبي اخرى په مسجد نبوي کې اعتکاف ته ناست دی نو هغه سیلی او طوفان سره به څه کوې دا مې ټکې مې وې دا نه نو حاصل دا دی زمارونو تاسو تش کوپیان خورئ کچالان خورئ کچالو کې ست مصیب تور باټینګن ته ګورئ شکل دی ګور او طاقت ته پکې ګور او لاون تاسو ټول عمر خپل خپکېږئ ما نو لاون کې 2 قاشوغې پیوي مست باقي ټول اوبه مو به وي دا خوراک وي ترسکون دی غوښې الحمدلله د نه غونډې مونږ ووالې چرګان مونږ له خدای راکړل ګډان مونږ وخوړل چیلي مونږ وخوړل نو ته ډاکټر ته لاړ شې طاقت دارو لیکي مونږ چې ډاکټر ته لاړ شو نو مونږ ته وایي مولانا صاحب هلکه خپې خوږېږي د طاقت دارو راته ولیکه پټو مټو او مولانا صاحب دا خېټه دا پیټار د 10 کیلو کم کا طاقت ما قطع کې خپله ډېر دی